دې مقام ته چې خیبر را رسېدلی ډېر لوېدلی پاسېدلی دی په لار کې سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات کتونکو نن د خیبر ایجنسي علاقه ده او موږ سره ډېر سینیر او ډېر زبردست میلمه احساس افریدی دا وخت را سره کلیوال مازدیګر کې بالکل میلمه شوی سلامونه مو وخله ډېره زیاته مننه صابر صاحب چې تاسو راغلو دلته کې او موږ هم د دغې مرکې جوګه وګرځولو ډېر زیات خوشحال شې ته هم او ټول ټیم زه ډېر قدرمن یم چې تاسو راغلو دلته کې مننه ډېره مننه داسې خو به هم ډېر خلک پیژني خو موږ د کلیوال مازدیګر چې کوم پوڼ یې دی دغه نه به هم ډېر کسون کسي یو څه مو که لږه لنډ شان پیژندګلي وکړه ډېره مننه صابر صاحب لکه څنګه چې تو صابر نومارو دغسې مو خپله نومه چې دو هغه محمد صابر دو په ادبي دنیو کې ادبي نومه چې زه ځان له لیکم او استعمالوم یې نو هغه احساس افریدی رو په دا باندې زه شعر هم لیکم او مخکې پرې روان یم پاتې کېږم په اوچني لوکا کې په بوړا خیبر ایجنسۍ کې ډېره ښه ده دغه لنډه شان پیژندګلي وه دا هم ورته ویو چې د څومره وخت نه شعر لیکو اصل کې د شعر خو داسې واضح پته سړي له ونه لګي چې یاره زه شعر د کله نه لیکم خو د ماشومتوب نه دغه شونته شوقونه هم و د مونږ کتابونه هم کتل باقاعده داسې کول به چې مونږ به کم چې هغه وخت کې ټیپ کیسټ وي هغه به مونږ هغه ټیم کې ریکارډ کولې هغه به مونږ کولې په ترانوم کې ملګري برسره وو نو هغه وخت نه پکې شوق پیدا و به بیا په باقاعده ډول باندې چې کله مطلب مو وویل چې یاره زه شعرونه لیکم نو هغه تقریبا زه داسې وتم کلاس کې وم چې ما به سکول چې کوم پروګرامونه و بزم ادب کومې کیسې به وي په هغه کې به ما خپل نظمونه خپل شیونه ماشومانو له به مې هم لیکل او په خپله به مې ویل نو هغه وخت نه بس بیا ما وویل چې یاره لیکل چې دا په کور د سړی وکړي ډېره ښه ده خپله لاسنیوکه به مې چا نه کوله خپل ویستوسو ګڼې هغه وخت داسې په مطلب په ظاهري شکل که وکتلی شي که نه نو داسې د یو ویستو څخه چې زه ناست وم او چې زه راغلی وم چې زه سکینه مو چت شوی وم ما ته چې شی زده کړي وي داسې نه یم چا سره ناست خو دومره رو چې ادبي غونډو له تلي راغلي یو هغه ټایم کې به موږ سره ټولو ناول خو داسې و چې د امید صاحب سره امید افریدی موږ د ایلوکې ډېر ښه شاعر دی هغه سره مو تعلق جوړ شو هغه مو له دا مطلب وویل چې یاره مشاعرو له تګ په کور دی مشاعرو له څه مشاعرو له به تلو خو به هر حال بیا هغې نه بعد چې دي ما د چراغ صاحب سره څه نه څه اصلاح وکړله هغه داسې پوه کړو چې یاره شعر داسې وي شعر داسې نه وي هغې نه علاوه چې د فراق صاحب چې دی فراق افریدی دی هغه سره مو ډېر وخت تېر کړی دی هغه سره پوه شوي را پوه شوي یو هغې نه علاوه بیا موږ داسې ډېر ملګري ادبي ملګري چې هغه به زه یو څو نومې غوښتل وغواړم چې پاکې مو سره ټولو ناول چې و هغه لی بخیر افریدی و چې ډېر وخت خوښ مو سره لیدلي هم نه دي مونږ سټارټ چې و زه و بهیر دواړه و په دوه کسه هغه به چې شعر لیکل و ما له به یې حال و چې ما به شعر لیکل و ده له به هم حال و نو دغسې مونږ دا سلسله جاري وه هغې نه بعد بیا ډېر ملګري نور راغلل باور صاحب راغللو شاهین صاحب راغللو جوهر صاحب راغلو دا ټول ملګري داسې وو چې دغو سره او دغو په دا بنډار کې مو سره کېناستو نو مونږ شعر نور هم پوخ شولو ډېره ښه ده او بله پوښتنه به دې نه دا وکړو چې نن سبا شاعران بنګ چرس او دغسې میخانه ډېر زیات یادوي دغه الفاظ په کور دي او که نه دي په کور دغه نوی نسل وسه په کوم طرف درومي پښتنه دې ډېره ښکلې پښتنه وکړه باید چې په دا باندې خبرې وشي او سوچ هم پې وشي اول خو کتل دا دی چې شاعر چې دی د کوم سترګې دي خو د شاعرۍ نه به مونږ داسې کوو چې انحراف پې نه کوو باقاعده شاعري به مونږ کسو شاعري چې دو په دغو شیونو باندې ډولي رو په دا باندې ښکلي رو که نه چې هغه کې ته هر قسم هر مکتبه فکر والا حال کې هغه ځینې ځینې شی خوښوي نو په کور دا دی چې لیکل په هره موضوع باندې وشي خو که بیا مطلب مونږ چرسم ذکر کوو که هر شی ذکر کوو نو ذکر دا کو خو په دا طریقه دا مونږ ذکر کو چې په هغه کې یو پیغام وي لکه مطلب اوس که زه ووایم چې یاره زه په 400 یا شاروبو کې یاره زه پروت یم یا لت پت یم خو چې هغې مونږ داسې یو مثال ورکړو داسې یو پیغام مونږ په شعر کې ایښی وي چې هلته نه مطلب واخلي نو زه به خبره په غټه سطح باندې همدغه کوم چې یاره
شاعري خو اول په کور نه دو چې دغه شی نن سبا وچېړل شي ځکه چې موږ پښتون چې کوم کل دی دغه له دا شی نه دی په کور موږ قوم چې دی ډېر وروسته پاتې شوی دی نو په کور دی چې موږ ښه شعرونه ولیکو چې هغو له اصلاح ورکړو لکه څنګه په جنګ ازادۍ کې علامه اقبال چې کړی و کوم کور لکه پښتانو له او بیا هماغسې چې څومره خلکو هغه ویسه شامل شوي وو په خپله شاعرۍ باندې خلک بیدار کړي وو نو په کور دا یي چې موږ دغه شونته شعرونه راوړو او په هغه باندې موږ نوی کول چې دی هغه پرې ښکلی کړو او سرفرازي کړو ډېره ښه دو خپل تعلیم حوالې سره مرته شوي څومره زده کړه هم کړې دو مخکې به یې کوو که نه په عام هغه باندې خو زه میډیکل فیلډ سره تعلق ساتم باقاعده خپل فني هسپتال کې ډیوټي هم کوم او ډیوټي مې کړې رو هغې نه علاوه چې دي بی ایس هیلث چې دی هغه مو کړی دی هغې نه علاوه اوس کوشش کوم چې ماسټر چې کوم پریویس دی اردو کې مې پریویس ماسټر کړی دی او فاینل به راون کولی انشاءالله چې کلیر کړم ډېره ښه دو ډېرې پوښتنې وشوې ښه جوابونه دا وخت کلیوال مازدیګر دی موږ کوشش دغه وي چې ښه شاعران پکې واخلو او زیاتر موږ شاعران د خیبر ایجنسۍ اخلو نو زموږ د پروګرام له په کم نظر کسو زموږ کوشش دغه دی چې هغه نوي او ځوانان شاعران رمخې لکو ډېره زیاته مننه یقینا چې ته په سوشل میډیا باندې وکسې یا په نورو کیسو باندې مخکې لکه دغه کیسې به نه وې ډېر دغسې شاعرون به وو چې هغه به بلکې شاعر له به خلک چې وو هغه به لکه په بد نظر کتل نن سبا داسې ډېر خلک دي چې ډېره زیاته مینه ورسره لري باقاعده خپل عزت ورکوي نو تاسو کلیوال مازدیګر چې څومره خپرونې هم دي زه قسم ډېرې ښکلې کېږي او کوشش دا کوم چې همدغه شونته چې کم دی لوکې پټ کسون وي چې هغه مطلب لکه وسایل نه لري چې هغه میډیا له ځان وښایي نو هغو له کوشش کوو پښتنې پسې کوو ځان پسې رسوو ډېر داسې کسون وي چې هغه پټ وي خو شعر ډېر ښکلی شعر لیکي نو هغه به مخکې رسي په سکرین باندې خلک پرې کسي ډېر دغسې کسون موږ سره مثالونه شته چې هغه په میډیا باندې خلکو ومنل چې په میډیا باندې روغلل خلکو ومنل حالانکې هغې نه وړاندې چا پېژندلي نه وو بل هغه یو مثال دی چې میر په ګوته پټېږي هم نه چې شعر کې وزن وي شعر چې ښه وي ښه رنګ وي پکې خلک پرې خوښوي هم او مخکې به هم ځي ډېره ښه دو دا وخت خپل کلامونه مو سره شریک کړو دغه پروګرام به په نور هم خوندور شي ډېره زیاته مننه د کلام نه وړاندې به که څو اجازات وي شعرونه ویم یا بیا کلام یې ته ویم چې شعرونه داسې دي چې د تخیل په دریچو کې چې هوا راشي د تخیل په دریچو کې چې هوا راشي ستا د اوربل خوشبو راونولي تر ما راشي او دور جدید کې هم په ځمکو او بوی نښتي دور جدید کې هم په ځمکو او بوی نښتي د پښتنو ذهن کې کله به رڼا راشي ډېر مننه او شعر دی چې هغه د دواړو خپو نه ګیره شوه په داسې کور کې هغه د دواړو خپو نه ګیره شوه په داسې کور کې احساسه ګرانه ده چې غېږې له دې بیا راشي مننه د غزل به ته ویم چې مطلب داسې دو چې زه خپل ځان به ذات خود راټولوم زه خپل ځان به ذات خود راټولوم خپل ټوټې ټوټې وجود راټولوم او شعر دی چې د پښتون خاوره کې څه دي بې له جنګه د پښتون خاوره کې څه دي بې له جنګه په جولو جولو بارود راټولوم د پښتون خاوره کې څه دي بې له جنګه په جولو جولو بارود راټولوم او هر سنګر ته ځم او جاړمه بې درېغه هر سنګر ته ځم او جاړمه بې درېغه خپل ځوانان لکه زمرود راټولوم مننه چې هر سنګر ته ځم او جاړمه بې درېغه خپل ځوانان لکه زمرود راټولوم او موده وشوه چې تخلیق مې نه دی کړی موده وشوه چې تخلیق مې نه دی کړی نور څه لیکم خپل جمود راټولوم او شعر دی چې د خالد بابا نوسي ورته وایم د خالد بابا نوسي ورته وایم د نړۍ په مخ یهود راټولوم مننه او مقطع دو چې نور په چا مې پیرزو کېږي نه احساسه نور په چا مې پیرزو کېږي نه احساسه د پښتون وطن حدود راټولوم ډېر ښکلی دی ګرانو کتونکو دغه خوندور کلام مو د احساس افریدي نه واورېدو هیله لرو چې تاسو به خوښ شوی وي پروګرام کې څه بل کلام هم ورسره شریک کړو بل کلام به ویم په ذهن کې مې چې کوم روغلو هغه به ته ویم بس داسې یو چې قبول یې کړو کلام داسې دی چې نظم به ته ویم
نظم دی لاند غوندې نظم دی عنوان یې دی تندغرې ګلاب مور ډېر زیات خوښ دی نو تاسو سره هم شریکوم داسې دی چې تنې تنها ولاړ یم تنې تنها ولاړ یم د عشق د غره په څوکه ډېره موده تېره شوه د دیدنونو باران راباندې نه کېږي اوس د چا د زلفو وږمې هوا تر ما نه راوړي په وحشتي ګټو کې په طوفاني هوا کې د هړ په سرو غرمو کې د جمي لویو شپو کې وجود مې وځبېدو ښایست مې ودوړېدو یم د سپرلي په تمه چې پاڼې بیا وکړمه چې هواګانې راوړي ستا د اوربل خوشبو تنې تنها ولاړ یم د عشق د غره په څوکه زه تندغرې ګلاب زه تندغرې ګلاب ډیره مننه ګرانو کتونکو دغه نظم مو ترې واورېدو د احساس افریدي نه زموږ د پروګرام وخت بالکل سر ته رسېدلی دی که په آخره کې څه لنډ شانتې پیغام لرئ دغه کتونکو ډېره زیاته مننه صابر صاحب چې تاسو راغلو تاسو ټیم زه یو ځل بیا ډېره زیاته مننه ادا کوم چې دلته راغللو موږ له هم وخت راکړلو یقین وکړه موږ د دغې جوګه هم نه وو خو بیا مې تاسو زه ډېر زیات ممنون و مشکور یم چې راغلو دلته کې او موږ له هم وخت راکړو پیغام بس د مخکې په شونډ ته زه هر چېرته چې خپل پیغام پرېږدم هغه داسې وي چې په هر ځای کې چې و یا هر یو کسب کوو په څه نه څه ډول باندې خپل ځان مصروف وساتو یو کس ته وي هغه چې که تعلیم کوي کام کاروبار کوي که بزنس کوي چې څه شی هم کوي هغه د ځان مطلب مصروف ساتي فضول وخت نه تېروي چې فضول وخت تېروي منفي طرف چې کوم خیالونه ویرې سړي سوچ دي نو په کور دا دی چې مونږ صحیح مطلب پازیټیو طرف له روشو نو مونږ بیا له مخکې څو کوم په ښه باندې بیرڅو پیغام دا دی چې مینه هر چاله میر کو خو په بدل کې هېڅ شی مه غواړو بس ډیره مننه ګرانو کتونکو دغه پیغام سره د کلیوال مازدیګر ټیم خپل کوربه صابر افریدي ته